په چک جمهوریت کې 24 کلن ژبپوه ایژي کپکا چې په تیر یو کال کې دومره پښتو زده کړې چې مقالې ورباندې لیکي، وایي چې د افغانستان د خلکو له کلتور سره د مینې په خاطر د پښتو زده کړې ته ملا تړلې ده. له ایژي کپکا سره د اجمل شیبر د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ایژي کپکا دی. ایژي کپکا، تاسو څه کار کوئ؟ زه درمل جوړونکی یم. او کومې ژبې تاسو زده دي؟ زه په چینی پوهیږم، پښتو پوهیږم، فارسی پوهیږم، اردو پوهیږم، روسی پوهیږم. او څومره ښه. عربي. او عربي هم پوهیږئ. او کپکا، تاسو په دومره ډېرو ژبو پوهیږئ، کېدای شي له تاسو دا پوښتنه وکړم، پښتو ولې زده کوئ؟ زه د افغانستان کلتور سره علاقه‌مندي لرم. څومره وخت شو چې پښتو زده کوئ؟ زما یو کال کېږي چې د پښتو په زده کړه مې پیل کړې وي. او پښتو له چا زده کوئ؟ زه خپل پښتو زده کوم د کتاب په مرسته او زما معلم سره. ډېر ښه. او دغه نورې ژبو چې مو زده کړي دي، عربي، اردو، فارسي، کله چې زده کوونکی یم نو ما شرقي ژبو سره علاقه‌مندي لرل. ډېر ښه. نو روسي ژبه مو څرنګه انتخاب کړه؟ روسي ژبه د اروپا لپاره ډېر مهم ژبه ده. پښتو ژبه له عربي، اردو او فارسي ژبې سره مشترک کلمات لري، لیکن له روسي او چیکي سره څومره نږدې ده؟ د پښتو ژبې کلمات په چیکي کې شته؟ چای، پدنوس او داسې نور کلمات. که راشو چیکي ته، زه خو هم دلته ژوند کوم. یو شي ته چې مې پام شوی دی، کله ناکله چې په بازار کې ګرځم، ځینې کسان چې چیکي ژبه خبرې کوي، فکر کوم چې داسې شاته روان وي چې دا پښتو خبرې کوي. پښتو له چیکي سره، چیکي ژبې سره څه نږدېوالی لري؟ پښتو د چیکي سره ځینې توری مشترک لري چې لکه څه، ژ او ځ. تاسو وویل چې عربي ژبه مو هم زده ده. په عربي کې مو څه شی زده کړي دي؟ زه قرآن کریم لولم. قرآن کریم لوستی شي؟ څه شی دي پکې زده کړي؟ زه مثلا سوره فاتحه لولم. سوره فاتحه دې په یاد ده؟ بله. تاسو یې کولی شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ولولئ؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم والصراط العظیم، انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین، آمین. او څومره ښه. او په چینایي ژبه کې مو څه زده کړي دي؟ 我很高兴介绍你们. دا څه معنا لري؟ معنی لري چې د خوشحال شم چې ستاسو سره آشنا کوم. څومره ښه. او اردو ته که راشو، په اردو کې که زه له تاسو پوښتنه وکړم، آپ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. مننه. دا ده په اردو کې تاسو سندرې هم اورئ؟ نه، زه یوازې هندی فلم ګورئ. مجھے هندی فلم پسند ہے. هندي فلم یې ښه ایسي. تاسو چې تر اوسه پورې څومره پښتو ژبه زده کړې ده، له دې کې څه ګټه اخیستې ده؟ زه هم په ویکیپیډیا کې مقاله لیکم. د څه په باره کې لیکي؟ چک جمهوریت په باره کې، او د چک تاریخ په باره کې، او د ایران تاریخ په باره کې. ډېر ښه. ایژي کپکا، مننه چې تاسو راغلی ازادۍ راډیو ته. کور مو ودان. ستاسو هم مننه.